د مهال د هیواد په ډیری لرې پرتو سیمو کې شاوخوا 10 زره ځوانان د ټولنیز ذهنیت لوړونې، روغتیايي خدمتونو رسولو، واکسین او بشري مرستو په برخه کې په فعالیتونو بوخت دي. ډاکټران سره له دې چې د رضاکارانو فعالیتونه د ټولنې لپاره اړین ګڼي، له اړوند ارګانونو غواړي چې مالي ملاتړ وکړي. د روغتیا برخه کې د رضاکارانو فعالیت صحي خدماتو ته د خلکو لاسرسي ډیریدلو لپاره مهم دي او په دې برخه کې نړیوالو او حکومت مرستې ملاتړ مهم دي. له نورو برخو سربېره یې په روغتي برخو کې هم فعالیتونه پراخه شوي دي. په تړاو د عامه روغتیا وزارت مسؤلین وایي د هیواد په بیلابیلو لرې پرتو سیمو کې 15,000 روغتي پوسټو کې شاوخوا 10,000 رضاکاران چې 50 سلنې میرمنې دي اړوند برخه کې فعالیت کوي. لموږ سره په ټول هیواد کې تقریبا د 10,000 په شاوخوا کې صحي رضاکاران دي. په دغه رضاکارانو کې یوې ښځینه او یوې نارینه وي چې دا دواړه سره محرم دي او په لرې پرتو سیمو کې روغتي خدمات وړاندې کوي. کې نږدې 25,000 نارینه او ښځینه رضاکاران لري چې یاد رضاکاران د اړتیا په صورت کې د افغاني سرې میاشتې د کارکونکو ترڅنګ د کومې ګټې په پام کې لنیولو پرته په بېپرې توګه هیوادوالو ته خدمات وړاندې کوي. یاد رضاکاران د پیښو زیانمنو ته د ځواب ویلې او رسیدنې د اړمنو او مستحق وګړو د ثبت او هغوی ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو د ویش سربیره هیوادوالو ته د لومړنیو روغتیايي مرستو، د شخصي او چاپیریالي روغتیا ساتنې، واکسینونو په بیړنیو حالاتونو کې د رواني ملاتړ او د پیښو زیانمنو ته د وینې ورکړې په برخو کې هم کړنې ترسره کوي. خدماتو او واکسین رسولو برخه کې اړین او مهم ګڼي. فعالیتونه هغه چې د هر ارګان لخوا ترسره کیږي ټولنې پوره ډیر زیات ګټور دي. موږ د سرې میاشتې همداشان د پولیو په باره کې هغه د دوی رضاکارانه فعالیتونه چې کوم دي موږ په ټولنه کې ډیر مثبت هم شوي دي. ګټه یې موږ خلکو ته بیخي زیاته رسېدل دی. اوس که موږ فرض کړو د پولیو دغه 3 ورځنی کمپاین چې د رضاکاران ګرځي تقریبا په 3 ورځو کې 2 میلیونونه کسان واکسین کوي، یعنې دا ډیره لویه ګټه ده. موږ ټولو ته اړینه ده چې د رضاکارانه کارونو کې ګډون وکړو او هغه کسان چې رضاکارانه کارونه کوي د هغوی ملاتړ وکړو. اخو د کندهار د لرې پرتو سیمو یو شمېر اوسیدونکي په لرې پرتو سیمو کې د رضاکارانه ټیمونو په ډیروالي ټینګار کوي ترڅو هغو سیمو ته چې روغتیايي خدماتو ته پکې لاسرسی محدود دي خدمات وړاندې کړي. زموږ کلیو کورو ته راځي او دوی زموږ کوچنیان واکسینوي او لرې پرتو سیمو ته ځي، نو دوی همدارنګه نور خدماتي کارونه هم ترسره کوي. نو زموږ هیله دا ده چې ترڅو د نور رضاکاران هم ډیر سي، نور کلیو او لرې سیمو ته ولاړ سي ترڅو د کوچنیان او نور خدماتي کارونه دوی ترسره. خو د یو شمېر ډاکټرانو ټینګار دا دی چې حکومت د یادو ټیمونو د هڅونې لپاره هر ډول امکانات برابر او ملاتړ وکړي. افراد چې په لرې پرتو سیمو کې په رضاکارانه ډول باندې د ضرورت مطابق کار کوي او د صحي ټیمونو سره کار کوي د واکسیناسیونو په برخه کې او د بعضې غذایي موادونو د توزیع په برخه کې، باید ووایو چې دغه تعداد افراد د ټولنې ډیر په خیر د ټولنې واقع کیږي. دا په داسې حال کې ده چې لسیزو جګړو زده کړو ته محدود لاسرسی او کلتوري ستونزې هغه څه دي چې د هیواد ګڼ شمېر اوسیدونکي له روغتیا نیولې تر ټولنیزو مسایلو له عامه پوهاوي او ډیرو خدماتو لرې ساتلي چې په تړاو یې تازه ګڼو ځوانانو رضاکار فعالیتونو ته مخه کړې ده.